الرحمن الرحیم سکیجول کوم معلومات باید ولري آی ډي په څه شکل مثلا کلندر دی باید په څه شکل هغه ټول معلومات په سکوپ اف 4 کې نو د دې لپاره کچېرته تاسو پرایماورا باندې پیګي او سکوپ اف 4 ته مراجعه وکړئ د هرې پروژې لپاره کچېرته هي او کچېرته نه فقط تاسو ته کېدای شي ایت ریکوایرمنت هغه مشخصه د سکیجول درنه کې یا کېدای شي طریقې کای درته کې تاسو خپل سکیجول جوړوي کای درکړه نو تاسو ډراوینګ سکوپ اف 4 دغه ته مراجعه کوئ او سکیجول جوړوي نو اول کار چې موږ کوو دلته اکټیویټي انټر کوو د پروژې لپاره اولنا کار کوو موږ اکټیویټي هم په څو شکلو هغه کوو چې دلته رائټ کلیک وکړو او اکټیویټي اډ باندې کلیک کوو اکټیویټي اډ کیږي دویم دا چې په کمپیوټر کې انسرت باندې کلیک وکړئ اکټیویټي انسرت کیږي او کله چې په دغه باندې کلیک وکړئ د مثبت یا جمع علامه چې ده په دې باندې کلیک وکړئ اکټیویټي انسرت کیږي نو موږ اول اکټیویټي انسرت کوو چې اډ کوي د ځنه یو اکټیویټي انټر شي مخکې موږ تاسو ته ویل چې په هر پروګرام کې په پرایمویرا کې هغه چې د یو اکټیویټي معلوماتو لپاره موږ درې شان ضرورت لري چې اکټیویټي آی ډي د اکټیویټي نیم دا او د اکټیویټي ډیوریشن دی باید د نور معلومات دي نو موږ مخکې ویل چې هغه چې و ا ضرب کنه وخت چې دویم اکټیویټي انټر کوو ا یو 0.5 باید شي کنه د 0.5 ده نو موږ انکریمنت 15 کې خو کچته احیانا د موږ اکټیویټي لیاده وځي دلته باید په دغه مابین کې موږ سره انټر کوو نو هغه کولای شي چې یو 02 کو یو 03 کو هغه ترتیب سره خرابېږي نه نو موږ یو ټیپیک پروژه به کار کوو چې هغه لکه ایکسکاویشن پکې او فارم ورک دا شی پکې اگر چې موږ په ایکسرسایز کې بیا مکمله پروژه لرو خو دې لپاره چې موږ دلته پروژه کریټ کړي دلته به پروژه ایجاد کوو چې انجینر صاحبانو ته لږ اسانه نو موږ فرض کوو چې یو منزله یو تعمیر ده په دې کې هر اکټیویټي ضروري دی هر اکټیویټي چې تاسو په نظر ضروري دی او هغه باید سکیجول شي هماغه یو پروژه موږ کریټ کوو فرضاً اول اکټیویټي د یو تعمیر لپاره چې فرضاً یو منزله تعمیري هغه لیاوټ ده کنه لیاوټ ده خو په هر صورت دلته که چېرته موږ پرون ته موږ په تاسو پرون وویلې چې موږ او بریک ډاون وویلی و اول چې که چېرته موږ راشو ډیټیل ده که نه او دا پروژه صحیح کار کوو چې دا موږ لږ هغه سره هغه ولري که نه د موږ ایکسرسایزو سره هغه ولري نو موږ به باید اول بریک ډاون ته لاړ شو که نه نو هلته موږ د خپل کارونه سره تقسیموو ډبلیو بی اس کوو یعنې ورک بریک ډاون سټرکچر کوو که نه چې د موږ کارونه په څو بخشو تقسیمیږي او هر بخشونه څونه اکټیویټي لري هغه ته ورځو نو راځو کلیک کوو په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې دلته په هر صورت تاسو کولی شئ په دې مثبت باندې کلیک وکړئ یا اډ کې رایټ کلیک وکړئ دلته تاسو یو ډبلیو بی اس اضافه کولی شئ زه دلته کلیک کوم او اډ باندې کلیک کوم دلته تاسو کولی شئ چې دغه پروجیکټ آی ډي ته تغییر ورکړئ یعنې په خپله ډبلیو بی اس کې دلته دې ته تغییر ورکړئ په هر صورت دلته 4 آی ډي لیکئ په ډبلیو بی اس کې راځي او تاسو کولی شئ همدغه هم پرېږدئ اولنی دغه ډبلیو بی اس کود ده اولنی ډبلیو بی اس د موږ مایلسټونز ده موږ پرون تاسو ته ویل کنه چې هر پروژه لپاره مایلسټونز دي سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون کنه چې دا کار په دغه وخت شروع کیږي یو څوک غواړي سکیجول ریویو کې نو هغه ګوري چې فرضاً ایکسکیویشن په کوم تاریخ کې شروع شوی ده یا د ان ټي پی نوټس ټو پروسیډ د پروژې په کوم تاریخ کې ده موږ هغه ورته مشخص کوو او هغه فینیش مایلسټونز دي کنه که چېرته موږ پروژه په دغه تاریخ خلاصیږي هغه باید ورته مشخص کوو چې دغه په دغه وخت خلاصیږي نو اول موږ مایلسټونز دي د پروژې کنه ام څنګه کار نه کوي انجینر صاحب موږ ان نوشته کوو خو دلته ام کار نه کوي اول شی چې د مایلسټون ده کنه موږ ته چې سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون بیا په مایلسټون کې موږ دوه غلر یو پروجیکټ مایلسټون دی او کانټراکټ مایلسټون لغه نه تیریږو موږ په وخت چې ایکسرسایز کار کول ته کار هغه نشي دا د موږ ډېر لینتي نشي یا وګ نشي موږ فقط مایلسټون باندې اکتفا کوو بیا هغه وخت چې ورته مشخص کړو هغه سٹارټ مایلسټون او فینیش مایلسټون اکټیویټیانه تعینوو بل چې د پروژې ډیزاین ده کنه وروسته مایلسټون موږ پروژه معمولا ډیزاین کوو کنه چې مخکې دنه چې موږ پروژه امپلیمنٹ کوو هغه پروژه باید ډیزاین شي نو بل چې دا هغه ډیزاین ورک ده سوري ډیزاین سلاش انجینرینګ کنه دا هغه چې په دې کې هغه کېږي دا کېدای شي یو بل ډبلیو بی سي بل
د یو پروژې لپاره پریکورمنټ ده کنه فرضاً موږ مخکې دې چې کار شروع کړو پریکورمنټ باید وکړو فرضاً سیخ دې موږ ضرورت ده سیمنټ ضرورت دی هر مواد چې پروژې لپاره ضرورت دی هغه باید هغه کړو هم بټن کار نه کوي نو موږ د هم په ځای ان کړو بل کنسټرکشن ده کنه او بل کلوز اوټ ده د پروژې دا مین مایلستون دی پروژې لپاره دی اوس دا چې دا هر یو ځان ته د دې تابع نه ده ځکه شروع مایلستون د خپل دبليو بي اس ده مستقله دبليو بي اس ده انجینرینګ مستقله دبليو بي اس ده پریکورمنټ او کنسټرکشن په صورت دا ټول خپل جدا جدا دبليو بي اس نه دي نو د لپاره موږ دا ځان ته مستقل ګرځو دا دی فاته انډن کوو شاته کوو ځکه کچې ته په دې حالت پرې دا په دې معنی چې ډیزاین او انجینرینګ دا تابع دي مایلستون د دراج دا تابع دي مایلستون ده ځکه دا خپل جدا دبليو بي اس ده نو د یو بیسیک پروژې لپاره د وادي پروژې لپاره موږ هغه دبليو اس خلک کریټ کړ کنه نو وخت چې موږ بیرته اکټیویټیز هغه تر شو فیلډ ته دلته هغه دبليو بي سونه چې موږ مخکې کریټ کړی دلته اتومات راځي خو دا مشکل بعضی وخت پیښیږي که چېرته دې مشکل سره مخ شوی تاسو به بیا ګروپ ته ورلاړ شئ په دې شکل اصلا باید په دې شکل ښکار شي کنه که چې هغه سره لاړ شي تاسو هغه ګروپ چینج کوي ورته بیرته هغه ته لاړ شي په دغه شکل ځکه موږ مخکې تاسو ته ویل چې دغه مایلستون خپل بیل دبليو بي اس ده ډیزاین اف انجینرینګ ډیزاین ان انجینرینګ او پریکورمنټ کنسټرکشن دا ټول کلوز اوټ دا خپل جدا جدا دبليو بي سونه دي نو موږ اول راځو پروژې مایلستون ته د لپاره اکټیویټي کریټ کوو ځکه موږ دبليو بي اس کریټ کړ پرنټ تاسو ته ویل کنه دبليو بي اس لاندې ټول اکټیویټي چې موږ بریک ډاون کړو د هر دبليو بي اس لپاره جدا جدا اکټیویټي نه راځي فرضاً د دې پروژې لپاره موږ کوډ ورکوو کنه هر پروژې لپاره جدا جدا اکټیویټي آی ډي ده کنه د دې لپاره موږ جدا جدا آی ډي ورکوو د هر اکټیویټي لپاره فرضاً د دې لپاره نوشته کوو چې مایلستون ان اس 1 یا 2 یا 3 پر صورت تاسو چې منولي هر رقم آی ډي ورته جوړوي کنه اول د پروژې لپاره ان ټي پی ده وقتی تاسو د کانټریکټ ورټ کیږي او پر سکیجول جوړوي تاسو باید ان ټي پی کې انټر کړئ کنه چې ان ټي پی یا نوټس ټو پروسید راځي دا نوم فول نوشته کوم ان یور 7 پی پوشینګ نوټس ټو پروسید یا ان ټي پی شروع د پروژې کنه چې هر تاریخ کې موږ ته کلاینټ هغه اونر د موږ اجازه راکړه هغه شروع د ان ټي پی پروژې ان ټي پی کیږي بل نوشته کوم کانټریکټ ډیوریشن یعنی که څوک ډیټیل سکیجول ته ونه ګوري فقط دغه شروع دغه کانټریکټ ډیوریشن دغه اکټیویټي ته وګوري هغه پیږي چې د اکټیویټي پروژه دغه تاریخ شروع ده دغه تاریخ ختم کیږي دا په شکل یو بار بیا موږ کوو یو شپږ او کېدای شي دا تاسو لاس کوي کنه ځکه موږ له خپل بای ډیفالت د پروګرام نه استفاده وکړو خپل منولي آی ډي ورکړه کنه تاسو کولای شئ چې بای ډیفالت هم خپل کریټ کې 15 انکریمنٹ کې راشي دا کېدای شي نه شي کنه کېدای شي موږ کوم اکټیویټي لیاده وځي په دې مابین کې انټر کوو نو دې ته کانټریکټ کلوز اوټ یا کنسټرکشن کمپلیشن موږ کېدای شي هغه ورکړو دا د موږ مایلستون شو مایلستون هغه اکټیویټي دي چې هغه زیرو ډیوریشن اکټیویټي ده خپل اکټیویټي نه ده خو ټایپ اف اکټیویټي ده زیرو ډیوریشن ده په دې کې ډیوریشن نشته نو مخکې دې چې نور اکټیویټي کریټ کو موږ مخکې ویل چې د پروژې لاندې بعضې انفارمیشن دی په نام د هغه چې لاندې هغه فیلډ و په نام د پروجیکټ ډیټیلز د وخت چې موږ اکټیویټي فیلډ ته انټر شو دلته د اکټیویټي ډیټیلز هم شته چې موږ ټایپ د اکټیویټي یا مثلا هغه ریسورس اکټیویټي هر معلومات چې ته وغواړې په لاندې فیلډ کې شته نو اول جنرال ده په جنرال کې موږ اکټیویټي ټایپ لرو اکټیویټي ټایپ څونه ټایپ د اکټیویټي ده لکه یو فینش مایلستون ده چې موږ مخکې تاسو ته ویل کنه چې که چېرته پروژه موږ سکیجول کوو هغه آخري تاریخ یا هغه کار چې مثلا موږ پروژه په څو مایلستونو تقسیم کړه
هغه اکټیویټي چې موږ یو کار ختم دی موږ یا یو مجموعه دی یو پاکیج کار ختم کړي هغه ته فینیش مایلستون وایي. فرضاً دغه دلته په شکل د بار ښودل شوی ده کنه، په شکل د بار اکټیویټي په شکل د بار ښیي. که چېرته زه دغه فینیش مایلستون کلک کړم انتخاب کوم دا بیا په شکل د بار نه ښیي، په شکل د یو نقطې ښیي، ځکه موږ ویلي چې دغه مایلستون زیرو ډیوریشن اکټیویټي ده، ډیوریشن نه لري، فقط موږ ته یو نقطه د کار ښیي، یو نقطه ښیي چې دلته کار یو اتام د کار شروع شوی ده یا کار ختم شوی ده. بل چې د لیول اف افورت، د لیول اف افورت څه ته وایي؟ که چېرته موږ په مابین دی یو دوه ورک پکیج کې فرضاً د موږ دغه سب سټرکچر څونه وخت نیولی ده، موږ په یو اکټیویټي دا ټول ډیوریشن وښیو، هغه لیول اف افورت په شکل ښیو چې بیا وروسته موږ په دې پروژه کې یا په ایکسرسایز کې کار کوو کنه چې لیول اف افورت څنګه ښودل کېږي او په کوم اکټیویټیانو کې ښودل کېږي هغه بیا ښیو. بل چې ده ریسورس ډیپندنت اکټیویټیز ده. فرضاً موږ د یو اکټیویټي لپاره یو ریسورس اساین کوو، فرضاً ایکسکاواتور ده یا فرضاً ګریډر ده. دغه ګریډر د اکټیویټي ډیوریشن مربوط یا ډیپند دی ریسورس پورې ده. که ریسورس موږ 15 ورځې اویلیبل دی د اکټیویټي ډیوریشن موږ نه کېږي ځکه ریسورس ډیپندنت هم کړی ده. او که چېرته ریسورس ډیپندنت نه او دا بل چې ده ټاسک ډیپندنت دی، په دې معنی چې خپل اکټیویټي ډیوریشن چې مستقل ده، مربوط دی ریسورس نه ده. نو ریسورس ډیپندنت په دې معنی که چېرته موږ یو ریسورس اساین کوو د اکټیویټي لپاره هغه مشخص ډیوریشن لري، نو اکټیویټي ډیوریشن په اساس دغه انتخابېږي. که چېرته ریسورس مثلا 15 ورځې اویلیبل دی د اکټیویټي ډیوریشن هغه نه، که چېرته 4 ورځې ځکه ریسورس د موږ مربوط دی هغه د اکټیویټي مربوط دی موږ د ریسورس سره. بل سٹارټ مایلستون ده، لکه مخکې چې ویل چې فینیش مایلستون ده، همدارنګه سٹارټ مایلستون موږ لرو. فرضاً اکټیویټي ده موږ سب سټرکچر په کوم تاریخ کې شروع کوو، دا په سٹارټ مایلستون باندې ښیو کنه چې یو سړی وګوري سکیجول دې موږ ریویو کړي، هغه وګوري چې سب سټرکچر کارونه په دغه تاریخ شروع شوي دي. نو په دې معنی هغه اکټیویټي موږ سٹارټ مایلستون باندې کلک کوو او هغه سٹارټ مایلستون انتخابوو. ټاسک ډیپندنسي بل دبليو بي اس سمري ده. که چېرته موږ فرضاً دغه دبليو بي اس لاندې شپږ اکټیویټي ولرو او یو اکټیویټي موږ په حیث دبليو بي اس انتخاب کوو، دبليو بي اس سمري، هغه ټول ډیوریشن په هغه اکټیویټي کې موږ ښیي. یا که چېرته ټوټل فلو ټایم ولري هغه ټول په هغه یو اکټیویټي کې موږ ته ښیي. فرضاً دغه موږ وروسته بیا وایو کنه سکیجول کوي، وخت چې پروژه سکیجول کړه بیا د دې لپاره ځکه اوس کوم سکیجول کړی نه ده، بیا یو اکټیویټي په حیث دبليو بي اس سمري انتخابوو چې هغه موږ ته وښیي چې مثلا دغه دبليو بي اس باندې کوم اکټیویټي دي هغه په هغه اکټیویټي کې ټوټل ډیوریشن ټوټل فلو ټایم هر څه چې لري په هغه اکټیویټي کې ښیي. نو دغه 15 ټایپه د اکټیویټي وه. بل چې د ډیوریشنو ټایپونه دي، یو فکس ډیوریشن ان یونټ ده. فرضاً موږ اکټیویټي داسې انتخابوو چې دا اکټیویټي فکس ډیوریشن ده، په دې ډیوریشن کې تغییر نه راځي، او یونټ ده په دې معنی چې هغه ریسورس چې موږ ته اساین کړي دی هغه فکس دی، تغییر نه پکې راځي. بل فکس ډیوریشن ان یونټ پر ټایم ده، ډیوریشن فکس ده او یونټ پر ټایم په دې معنی چې هغه یونټ پر ټایم ریسورس چې موږ ورته انتخاب کړی دی هغه هم فکس ده، یعنې هغې کې تغییر نه راځي. فرضاً 8 ساعته کار کوي یو ریسورس 8 hours پر ډے هغه هم فکس ده. بل فکس یونټ ده، ډیوریشن مهمه نه ده، ډیوریشن کېدای شي وارځي، ډیوریشن کې تغییر شي، اما ریسورس چې موږ ورته انتخاب کړی دی هغه فکس ده، هغې کې تغییر نه راځي. او بل فکس یونټ پر ټایم ده، په دې معنی چې هغه کاري ساعتونه د ورځې موږ ورته انتخاب کړي دی هغه فکس دي. نو معمولا په سکیجولو کې چې انتخابېږي فکس ډیوریشن ان یونټس ده، په دې معنی چې د اکټیویټي چې موږ هغه ورکوو ډیوریشن ورکوو 15 ورځې یا 6 ورځې، وخت چې موږ سکیجول کوو سکیجول یا اتوماتیک سکیجول چې پروګرام کوي دغه په ډیوریشن کې تغییر نه راولي، ځکه موږ دا فکس ورته انتخاب کړی دی چې په ډیوریشن کې باید تغییر رانشي او یونټس هم فرض ده ځکه ریسورس کې باید تغییر رانشي. بل ډیوریشن پرسنټیج کمپلیټ ټایپ ده. موږ درې قسمه پرسنټیج کمپلیټ ټایپ لرو، یو ډیوریشن ده، بل فزیکل ده، بل یونټ ده. یعنې په دې معنی چې وخت موږ پروژه اپډیټ کوو په کوم ته فرضاً د موږ پروژه یو هفته پې تېره شوه، په دغه هفته بعد موږ پروژه اپډیټ کوو، ډیوریشن په اساس موږ اپډیټ کوو. په دې معنی چې یو اکټیویټي 15 ورځې وخت لري یا 10 ورځې وخت لري، په دې باندې 15 ورځې تېرې شوې، یعنې په دې معنی چې دغه د موږ 50 سره کمپلیټ شه. په اساس د ډیوریشن موږ دا اپډیټ کوو. او که فزیکل ورک باندې فرضاً دغه فاونډیشن ورک ده، فاونډیشن ورک 100% ونیسو، 100 متر مکعب کانکریټ کې مصرفېږي، دا په اساس د فزیکل ورک ونیسو چې دا د موږ فزیکل ورک 50 سره تکمیل شي، یا په اساس د ډیوریشن. نو اول ډیوریشن ده، په اساس ډیوریشن د موږ پروژه اپډیټ کېږي، یا په اساس د فزیکل ورک او یا په اساس د یونټس چې فرضاً څونه ریسورس په دې کې مصرف شوي دي، په دغه اکټیویټي کې څونه ریسورس مصرف شوي، په اساس د یونټ موږ د تقسیمات کوو. نو معمولا ډیوریشن نیول کېږي ځکه موږ پروژه په اساس د ټایم مینیج کوو که نه، اکټیویټیانو باندې اکټیویټیانو ته ټایم ورکوو. نو په هغه اساس باندې موږ همیشه که چېرته ریکوایرمنټ د پروژې نه یا د پروژې اسنادو کې دا نه وي چې فرضاً تاسې یونټس ونیسئ یا فرضاً فزیکل هغه ونیسئ، نو هغه معمولا موږ ډیوریشن نیسو. او دلته هغه د اکټیویټیز ډیټیل کې چې بل معلومات دي هغه د دبليو بي اس نوم ده که نه، چې فعلا موږ په دغه اکټیویټي کې هغه مربوط دي دغه دبليو بي اس ده. بل ریسپانسیبل منیجر د دې لپاره څوک ده، که چېرته یې موږ دغه دبليو بي اس لپاره انتخابوو. فرضاً پروجیکټ منیجر د مایلستون لپاره، ځکه مایلستونونه همیشه ټول مایلستونونه چې دغه د پروجیکټ منیجر له طرفه
هغه کنټرولېږي چې دا باید ډیلې نشي دا رامخکې نشي شاته نشي ریسورس منظمه کړي نو دا فرضاً که چېرته موږ پروجیکټ منیجر